السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې ټیګینګ بند کړئ. یعنې ملګرو ستاسو په آی ډي باندې د بل چا تصویران روان دي او بل څوک ستاسو په ټایملاین باندې پوسټونه کوي، نو دغه ټیګینګ به تاسو څنګه بندوئ په خپل موبایل کې. او د یوه ملګري پوښتنه هم د هغه وله، نو موږ به نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د هغه طریقه درښیو چې تاسو به څنګه ټیګینګ بندوئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. کله چې ملګرو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ بیا به تاسو راسئ ملګرو په دا 3 ډاټ نشان باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو لاندې راسئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې راسئ دلته به تاسو ته یو اپشن میلاو شي چې د سیټینګ اینډ پریویسي په نامه ده، تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو راسئ سیټینګ به ووایي. کله چې ملګرو تاسو سیټینګ ووایي، کله چې ملګرو تاسو سیټینګ کلیک کړئ د هغه رقم بیا تاسو لاندې پسې راسئ. کله چې ملګرو تاسو راسئ دلته به تاسو ټایم لاین اینډ ټیګینګ پیدا کړئ. ملګرو کله چې تاسو ټایم لاین اینډ ټیګینګ پیدا کړئ د هغه رقم ګوره هو کین پوسټ اون یور ټایم لاین. ملګرو ګوره فرینډز دي، تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو اونلی می کوي. ملګرو کله چې دغه تاسو اونلی می کوي بیا به تاسو به په خپل ټایم لاین باندې پوسټ کوئ سي، بل یو بس تاسو په ټایم لاین باندې پوسټ نشئ کولی. او د هغه رقم ملګرو زه په دغه ویډیو کې تاسو یو بل شی هم درښیم. د هغه رقم ګوره ملګرو کله چې تاسو دلته پریویسي اینډ سیټینګ ته راسئ، ملګرو کله چې تاسو سیټي اینډ پریویسي اینډ سیټینګ ته راسئ د هغه رقم ګوره تاسو ته یو بل شی درکوي، وایي هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ. ملګرو کله چې تاسو هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، وایي تاسو ته د څوک فرینډ ریکویسټ کولی شي. ملګرو کله چې دغه تاسو ایوری ون کوي بیا چې هر څوک ستاسو آی ډي ته راسي هغه به تاسو ته فرینډ ریکویسټ کولی شي. ملګرو کله چې دغه تاسو فرینډ او فرینډ کوي، یعنې که ستاسو هر څوک ملګری د هغه ملګری به تاسو ته فرینډ ریکویسټ کولی شي او بل څوک به تاسو ته فرینډ ریکویسټ نشي کولی. نو ملګرو دغه باید تاسو په فرینډ اف فرینډز یا په ایوری ون ودروئ. ملګرو هغه د هر یو خپله خوښه ده، کې ایوری ون کوئ کې فرینډز اف فرینډز کوئ. ملګرو دغه دوې طریقې ولې او ټیګینګ ډېر لازمي ده. ملګرو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. او هو کین سی یور سټوریز، ملګرو یو دغه اپشن ده چې هو کین سی یور سټوریز، یعنې کله چې تاسو په خپل فیسبوک باندې سټوریز اپلوډ کړئ هغه دې څوک لیدلی شي. فرینډز دي او د هغه رقم پبلیک، ملګرو هغه به تاسو پبلیک کوئ او د هغه رقم بیا چینج باندې کلیک وکړئ، دا به هم تاسو چینج کوئ. نو ملګرو دغه دوه سیټینګه 3 سیټینګه باید تاسو خامخا په خپل موبایل کې درسره وکړئ. ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي وي. که ویډیو خوښه سوي وي ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.